قدرمنو لیدونکو د قرغیو په ولسوالۍ کې یو د دې کلي ملک را سره ولاړ ده. نو د لغمان په اړه پوښتنه ترېنه کوم، البته د دوی د قرغیو په ولسوالۍ کې دغه دود دستور څنګه ده. حاجي صاحب ستړی مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلی. ژوندی اوسئ، مننه. ورابه خدای دې خوشحال لري. حاجي محترم دا راته وایي چې د لغمانیو خلکو د نورو قومونو سره، مثلا لکه هغه د ننګرهار یا د کونړ د لغمانیانو هغه دود و دستور په واده کې، مثلا دغسې په نورو شیانو کې څومره فرق لري؟ لکه ستاسو په واده کې رسم رواج څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې خو تقریبا هر قوم اوسېږي که نه. تقریبا لغمان وړوکی افغانستان په نامه یادېږي، ولې چې ټول قومونه دلته اوسېږي. هر قوم خپل ځان ته دود و رواج لري که نه. لکه د کوچیانو رواج بیل دی، د دیشینو رواج بیل دی، د موږ پشه ورونه لرو د هغوی بیل رواج دی د ودونو. او موږ خلکو کې خو دغه رواج دی چې کله د چا خور لور پیغله شي او زوی ځوان شي، نو بیا ځي هغه مقابل لوري باندې مرکه کوي. مرکه کوي نو سپین ږیري اول خو د فامیل غړي لاړ شي، چې کله خبره لږ را نږدې شي بیا هغه لاړ شي، سپین ږیري سړي ورشي، بیا خبره چې وکړي شي لس شل کسه سپین ږیري ورشي، هلته یو نښه ورکړي ورته. بیا نښې نه وروسته سره خپلو کې نښه کې څه ورته ورکوي؟ څه شی په نښه؟ یو دسمال سره څه خوږه شیریني چاکلیټ، اوس خو پخوا به ګوړ او دا نور څیزونه خو د خلک اوس دا چاکلیټ او دا څیزونه ورته ورکړي، بیا سره خبرې کوي چې خوړه کوو که نه کوو. دلته په لغمان کې حاجي صاحب خواړه هم ډېر زیات مشهوره دي، لکه لغمانۍ شوله که نه، خلک ډېر خوښوي. هغه خواړه دي چې هر سړی شوق لري، علاقه لري چې ویې خوري. د دې تر څنګ چې لغمانۍ شوله مشهوره ده، نور څه مشهور دي په لغمان کې په خوراک کې؟ لغمان کې د کروت وګرم ډېر مشهور دی. دغه موسم دی چې ګلپیان وتی او شلغم راوتی، نور سابه او شوتل هم راوتی که نه، دا ډېر مشهور دی. لغمان میان ډېر مشهور دي. لغمان کې 2 سیندونه دي چې ډېر ښه میان لري، دا ډېر مشهور دي. بیا که ما و تو یک جا بشینیم، بغیر سبزه و خاکم نبینی، حالا بود دیارت قرآن نگاه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. لیلی 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 جان جان جان، دل ما کردی ویران، بی قشلاق آمدی وای وای، دل ما کردی ویران. بگردنت مور نیست، دو چشمانت جور نیست، تو را میگم دلبر جان وای وای، دو ابرویت جور نیست. لیلی 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 جان جان جان، دل ما کردی ویران. از برای دل من سینه دنیا تنگه، از برای دل من آه صحرا سنگه، از برای دل من سینه دنیا تنگه، از برای دل من آه جم صحرا سنگه. قدرمنو لیدونکو راغلی یم لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ ته. نو دلته چې تاسو سره ګورئ دا ټول پشه ځوانان دي، زموږ وروڼه دلته ما سره ناست دي. نو دوی سره به خبرې کوو چې دوی په څه باندې بوخت دي. خپله چېرته په سفر تللی چې راریپورټ شوی؟ زه خو داسې وړاندې تلم خو ایران کې ونیول شم. نو ولې لاړې؟ په څه خاطر لاړې؟ بس دلته کار نه و، ما لاړ شم. دا نور ملګرو باندې ډېر ملګري هم لاړل، زه هم ورسره لاړم. هلته به څه کار ما وکړ، دلته به کور پرې وچم. کور کې نور وروڼه لرې؟ واړه دي. تا نه مشران نشته؟ زه مشر یم. روزګار بیا څنګه د زندګي؟ اوس بس ښه ده نو. ځمکه لرې که نه لرې پټی؟ دلته ځمکه شته، لږ زره شته. چی هم پکې کرلې اوس کالې؟ اوس چې شی نشته، اوبه پکې نشته، اوس وچ پروت ده. نو څنګه د ایران لاره سخته وه که نه؟ ډېره زیات سخته. کله چې په لاره باندې تلې څه فکر دې کوي چې ته به ورسېږې که نه؟ داسې فکر به مې کوه چې راسېږم، خو بس قسمت. ټارګټ دې کوم ځای ټاکلی و چې کوم ځای ته به ځې د خیره سره؟ ټارګټ مې یا فرانسه یا لندن. او دا چې رسېدلی وي څه هیرو به دې ګټلې؟ ډېر زیات. څونه به دې ګټلې دې ورځې؟ یاره هلته بس هلته چې دا میاشت کې د 1000 روپۍ چې ګټل کېده، بس کور پې چلی نه. دلته دې بیا انډیوالانو ته هم رالېږلې که نه؟ که هلته انډیوالانو ته یاد وې ایستل بیا څه یې کوم انډیوال څه کوې لرې والا انډیوال په درد نه خوري؟
را یو ملګری مې شته محمد ابراهیم ده چې ډېر ښه زموږ مشر هم ده. چیرې ابراهیم؟ هغلته. که زه داسې وکړم همغه ته یو ته چې وایي او ټاپه ماپه یو شی ورته وایي چې زړه یې خوشحاله شي پیسې واخلي درنه وانخلي که پښتو کې وایي فارسي کې وایي پښتو کې چې کومه ژبه ستا خوښېږي او چې وایي راته کایمن یو نه او بالکل بالکل کوتې کایمن که یو هم یا زما یې کشره لور خوښېږي مورې د مشر لور صفت راته کوي نه. نور د افغانستان کرکټ لوبډله دې خوښېږي که نه؟ والا خوښېږي ولې نه مو خوښېږي؟ دا کرکټ کې د څوک خوښېږي ډېر زیات یې ورسره مینه لري ته وایه چې کاشکې زه هم دغه په څېر باندې وای. والا ټول هم خوښېږي خو بدبختانه کرکټ نشي کولی. نو څوک کرکټ نشي کولی؟ ټول یې نشي کولی. مثال یې اوس که وګورو دغه 3 میچونه او دا 3 واړه سر په سر ویلې افغانستان چې همدغه یوازې کرکټ ملي لوبډله دی خوشحالتیا په برخه کوي ورته خو دا همداسې بېلي نو که ته د دوی په ځای باندې وایي څه به دې کړي وه؟ والا د دوی په ځای دغه چې مثال کرکټرانو ته کوم روپۍ ورکول کېږي که دغه روپۍ واخلو موږ غریبانانو باندې تقسیم کړو دغه به ډېره ښه وي. څونه دعا به راته کوي؟ ډېره دعا به کوي ولې به نه کوي. خپله کرکټ کې بالر یې بیټسمین یې څه کاری ته؟ والا کرکټ کې خو بیټسمین یم. شپږیزې ښې وایي که څلوریزې؟ والا که برابر شي دواړه خو او که برابر یې نه شي بیا په واله هغه کې سوځي انډه خورو نو. قدرمن لیدونکو دا په لغمان ولایت د قرغیو په ولسوالۍ کې د پلیو د پروسس فابریکه ده. دا چې دا څومره پلي په ورځ کې دوی تولیدي دغه پلي څنګه د پټۍ راټولي دلته یې راوړي او دلته بیا دا په اور باندې پخېږي دا آیا بهرنیو هېوادونو ته ځي که نه ځي؟ قدرمن لیدونکو د دې کارخانې د پلیو د پروسس د کارخانې یا فابریکې یو تن مشر را سره ناست سره د سره خبرې کوم. حاجي صاحب محترم ستړی مه شي. خیر اوسې الله مرکل راوله الله خوشحال لره په خیر راسئ. ډېره زیاته مننه کوو حاجي صاحب خوشحاله اوسېږي. اول که راته وایي چې دغه پلي په لغمان کې خپله کرل کېږي بیا د لغمان په کوم ځایونو کې دغه پلي ډېر کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دغه لغمان کې چې پلي کېږي دا شګبسته مځکو کې ټولو کېږي. د مثال طور باندې دلته د چارباغه د احمدزوی په ساحه کې ونیسه که نه دی چې احمدزوی نه ونیسه تر چارباغه پورې دا مځکه د پلوی دپاره ډېر زمینه برابره ده او ښه پلي کوي او د دې پیداوار د نور حاصلاتو نه زیات ده. حاجي صاحب یو جیره پټی څومره پلي کوي چې ښه پلي وکړي مثلا ښه حاصل وکړي څومره یي؟ یو جیره پټی تقریبا چې ښه خواري پورې وکړي او سر هم په برابر ورکړي تقریبا تر یو خروار سل منه پورې پلي کوي. یو خروار سل بیا د دې کرل څه رقم دی؟ دې تخم ده او که تاسو مثلا دې نیالي کوئ؟ نه د دې خپل هم دغه پلي چې دي دا سپینېږي هغه دانې بیا د شی او دانه په بیلچه باندې هم کرل کېږي همداسې پکې شیندل کېږي خو ښه خبره ده چې بیا خط باندې وکړل شي او یو مزی واچول شي د هغې باندې بیا دانه دانه کرل کېږي هغه بیا ډېر کامیاب راځي. حاجي صاحب خپله پلي اوبه لږ غواړي که ډېر غواړي؟ اوبه کمې غواړي ځکه په دې باندې کامیاب دي چې دا اوبو ته ډېر کم ضرورت لري. څومره چې تنده وخوري د دې پلي بیا حاصلات یې ښه ورکوي. قدرمن لیدونکو دلته ګورو چې پلي په کوم ترتیب باندې پخېږي او دا ولې پخېږي.
په څه خاطر پخېږي دلته یو ورور ناست ده ورور جانه ستړی مه شي کښېنه که نه کښېنه څنګه هلته جوړ انشاءالله صدقه ده خیرت ده ته داسې راته ووایه چې دا پلي ولې پخوئ پلي پخوم بس خلک یې غواړي موږ یې ته پخوو نه لکه د څه په خاطر باندې پخېږي ولې خام د خامو څخه استفاده نه کېږي نه خام استفاده نه کېږي پخوو یې بس بازار ته ځي خلک یې اخلي لکه خام پلي یعنې خوړل څه فرق لري نورو سره توپیر لري او توپیر لري لکه څه توپیر لري لږ هغه لامدی خوند چې نه لري چې پاخه شو بیا یې لري لکه دا تاسو سره کوم پخوئ په کوم ترتیب بس دغه اور هم چې بل کړی ماشین ته وراچو پخوو یې موږ ته پته لګي ګوري چې کله ګرم شو د شړشمي تیل وراچو ورته او بس بیا اندازې پته موږ ته لګي بېرته ترې راځي پاخه شي لکه په یوه ورځ کې تاسو څومره پلي پخوئ 15 بورې 40 بورې پخېږي یعنې په منونو څو منه راځي 7 منه بورې کېږي نو بس تقریبا 1.5 منه پخېږي او 1.5 دا مصرف یې څومره ده چې مثلا تاسې پخوئ بېرته څومره مصرفېږي په 1.5 پلې باندې څو روپۍ 1.5 منه پلې باندې څومره مصرف راځي دا 200 کیلو زغال خوري 200 کیلو او 200 کیلو زغال خوري او داسې 2 کیلو شړشمي تیل خوري حاجي صاحب د پلیو په اړه راته ووایه څنګه پلي څنګه څومره پلي د څکه راخیستي بازار یې څنګه ده بسم الله الرحمن الرحیم ما خو اخیستی دي په هفته کې 200 250 260 بورې یو ګاډی دا باروي او په هفته کې دا 250 بورې زه له دغه کارخانې نه باروم او په کال کې 28 موټره 10 موټره اندازې دا کارخانه تولیدوي او زه ولایتو ته لیږم او خرڅلاندو دپاره هماغلته خرڅېږي لکه تاسو حاجي صاحب یو من پلي په څومره قیمت باندې اخلئ په څو یې بیرته خرڅوئ دلته خو په بورۍ بس ده په 5300 یوه بورۍ عموماً چې 50 کیلو یو کم 50 کیلو وزن یې پکې او په 5300 یې له دې کارخانې نه زه اخلم لکه تاسو مثلا دا بیا کوم ولایتونو ته لیږئ کوم ولایت ته ډېر لیږئ چې هلته دوی دغه تاسو دغه پلي خلک ډېر مینهوال ولري او د لغمان پلي ډېر مشهور وي درې ولایتو ته یو د هغه ته د پایتخت چې کابل ده په هغه کې په چیندولو کې دلته اون د پروژې د میوې ده هماغلته کسان لرم زوی مې ده چې وروره ګله هغه ته یې لیږم او خوست ته یې لیږم او مزار ته یې لیږم دا درې ولایتو ته زه خپله لیږم چارباغ کې د چارباغ جلبۍ ډېرې زیاتې مشهوره دي د دې تر څنګ چې جلبۍ مشهوره دي همداسې نور سبزیجات هم مشهور دي خو اوس ورځو د لغمان نور سیمو ته موږ سره پاتې موږ سره ملتیا وکړئ موږ سره اوسېږئ